السلام علیکم ګرانو مینوالو د شمشاد تلویزیون خوږو کتونکو د لر او بر پښتنورونو ستاسو کوربه زمان چغرزي یو ځلې بیا تاسو ته په خپله خوندوره خپرونه کې د زړه د کومې هرکلې خپرونه ده ساز او اواز. قدرمندو کتونکو دا خپرونه تاسو د ډېر وخت نه ګورئ او ډېره زیاتې خوښوئ او نن به تاسو دا سوچ کوئ چې د دې نه مخکې خو به زه او زما سره چې کوم ملګری به هغه به په کرسۍ کې ناست او نن تاسو ته زه په ځمکه ناست یم او یو خبره به زه خاص ځکه کوم چې په دې خپرونه کې زما سره ډېر درانه او ښکلي ښکلي میلمانه راغلي دي. زه د هغو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم او بیا په خاصه توګه ستاسو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ دا خپرونه ګورئ او ډېره زیاته یې خوښوئ. او د نن ورځ خپرونه چې کومه ده یو ډېر خاصه او ډېره ښایسته خپرونه ده. د دې په هکله به زه صرف دومره وایم چې نن چې کوم دې خپرونې ته کوم هنرمند موږ رابللی دی د هغه تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی. دوستانو د دې نه مخکې مې یو ځل راغلی او د شمشاد ټلویزیون په شیشه تاسو هغه کتلی او د هغه خپرونه تاسو ډېره زیاته خوښه کړې وه او د هغه د خپرونې په هکله تاسو ډېر زیات سجیشن موږ ته خپله رایه راکړې وه او تاسو دا ویلي چې دا هنرمند یو ځلې بیا راغلی او راغی نن هغه زموږ د سټوډیو ته په دې خپرونه کې زما څه ګران او خوږ میلمه کفایت شاه بچه هرکلی دی ته یو ځلې بیا تاسو رالی تاسو ډېره مننه. او د دوبۍ څانګه د اف ټي پروډکشن د شمشاد ټلویزیون شیشه ده د لر او بر پښتنورونه موږ او تاسو ته ګوري او د دې نه مخکې تاسو خپرونه چې کوم هغه خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه زموږ کتونکو او دا یې فرمایش کړی چې کفایت شاه بچه به دوباره بیا رابلی نو نن تاسو زموږ دعوت قبول کړو نن بیا رالی څه به وایي د نن ورځې خپرونې په هکله؟ د نن ورځې په پروګرام کې به زه دا سندره پیش کوم چې غم د لیونی کړم جانانه او په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانه. نو دا زه د خپلو مینوالو ته خپلو خلکو ته د خپل یو زړه اواز دی او انشاءالله کوشش کوم چې خوشحاله شي او انشاءالله خوشحاله به نو زه غواړم چې دا فرمایش چې کوم دی دا زموږ د خوږ ملګري نظار بھائی دی. نظار بھائی څه به وایي د دې په دې هکله به څه لږ شانتي ته ووایاست؟ د تیرو 13 کالو راځې کفایت شاه باشا باندې د پښتنو اجرې عمودانې دي دا زموږ د خیبر پښتونخوا د صوابۍ د زیدي او داسې فنکار دی چې ټول عمر د دې وطن د دې خاورې د ننګ او د پت سندرې ویلې دي او په خپل فن باندې په خپل اواز باندې پښتانه راویښ کړي دي په هغې کې بیداري را پیدا کړې ده او دا ستار د ده په لاس کې زه دا ډېر په دعوې سره ستاسو په وړاندې را خبره کوم چې د تېرو 13 کالو راسې په دې ستار باندې د صوابۍ سیمه بلکې را ټوله پښتونخوا په لر او بر چې وطن د پښتنو دی دا هم را بیدار کړی دی خو د اباسین غاړه ده په دې ستار باندې ودانه او آباده ساتلې ده. زه ورته یو شعر چې کوم دی زمزمه کوم دا د دې ولسي سندرې چې غم د لیونی کړم دا ما باچا نه ډېر اورېدلې ده خو زه غواړم چې دی د شمشاد ټلویزیون چې کوم مینوال دي هغوی ته زمزمه کړي خو په دې شعر ورته زه دعوت ورکوم چې ما ته د اندیش بابا شعر دی چې ما ته تمغه د بادرۍ تړي خو شرط دا دی ما ته تمغه د بادرۍ تړي خو شرط دا دی چې به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم. غمونه ډېر دي زه یوازې زه به په داسې غم کې څنګه خوشحاله شمه د لیونی کړم جانانا په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه غم د لیونی کړم جانانا په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه لیونی کړم جانانا.
بلا رزم خیال کې مې ته یې خیال کې مې ته یې بلا رزم خیال کې مې ته یې خیال کې مې ته یې په هر قدم قدم کې خرما تندکونه جانانا هم دې لیونې کړم جانانا بلا رزم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا بلا رزم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا هم دې لیونې کړم جانانا جانان خپل وطن تراشا وطن تراشا جانان خپل وطن تراشا وطن تراشا که خلک ډیر دي پرې پاتې خپل کورونه جانانا هم دې لیونې کړم جانانا بلا رزم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا بلا رزم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا غم دې لیونې کړم جانانا بلا رزما توبې وباسم توبې وباسم بلا رزما توبې وباسم توبې وباسم ستا د یارۍ توبه مې خولې له نه راځي نه جانانا هم دې لیونې کړم جانانا بلا رزم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا بلا رزم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا غم دې لیونې کړم جانانا تن په وطن کې خوشحالېږي کې خوشحالېږي تن په وطن کې خوشحالېږي کې خوشحالېږي چې وطن وي تن به څنګه خوشحاله شي نه جانانا هم دې لیونې کړم جانانا بلا رزم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا بلا رزم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا هم دې لیونې کړم جانانا بلا رزم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا بلا رزم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا بلا رزم ګوتې شمېرم